الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزت مندو زما وساسو خبر شروع په بار د مکارم الاخلاق کې هغه خوونه چې انسان دغه په وجه باندې جنت ور داخليږي او جنت کې به وشيږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل چې کله یو بندله اراده د جنت د داخله دوه کې نه په دې خوونه کې ورته د بازو خوونه برخه نصیب کی. دا خبر اوس پیژندل پکار دی په دې کې چې کم ایجابي دي او کم سلبي، ځکه دین د اسلام دا دوړه تفصیلی بیان کړی دی. مقصد پر سلبي کې دا او چې دین ځان وساتي او مقصد پر ایجابي کې دا او چې عمل کې راولای. نن یو بل خوې ذکر کوو چې هغه ته ویل کېږي اللغوا، لام غین واو دغه مدد دلالت په دې خبره باندې کوي الشیء الذي لا يعتد به، هغه شی چې په هغه باندې هیڅ اعتماد نشي کېدای دی لویل شي لغوا به پیری. دې متعلق آیتونه دې متعلق حدیث چې څنګه د شی خو دې چې انسان به باندې جنت ور داخليږي، خو په اصطلاح کې محدثین دې لغو دا من ما تسبق الیه الالسنه من القول على قصد على غیر عزم قصد الیه. ما تسبق الیه الالسنه لغو دې ته ویل کېږي چې غیر د انسان د ژبه وړاندې کېږي من القول چې دا عبارت ده د وینا نه خو على غیر عزم قصد الیه، په دې مناسبت باندې چې د سره ته غیر قصد مسن لګړي توجه دې ورته نه کړی. چا دې تفسیر کړی دی لغو دې ته ویل کېږي چې ذم الكلام ما هو ساقط العبره منه، یو ځای کول د هغه کلام د خپل کلام سره چې هغه کې بالکل اعتبار نشه، هغه پروته شي د لاندې غورځیدل دی. ی الکلام الذي لا يعتد به، هغه کلام چې په هغه باندې خلک اعتماد نه کوي، بے باکه غوندي او هغه د انسان راوځي لا عن رویه و فکرنا، نه په دې وخت کې د سوچ کړي نه د قشنده فکر به استعمال کړي دي. یو بل تفسیر علماء د شي ذکر کړی دی چې کل مطروح من الكلام لا يعتد به فهو لغونا، هر هغه کلام چې هغه په جامعه کې غورځیدلی او خلک په هغه باندې اعتبار نه کوي، بس د قله ویل شي لغوا. لغوا به په دې خبره وهم من اللغو معرضون. قران کې رب العالمین د جنت د دخول لپاره ډېر اسباب ذکر کړی دي. به تور مثال پاره کې د ایمان تذکرې ذکر کړي، د ماجد او خشوع تذکرې ذکر کړي، د فرج حفاظت تذکرې ذکر کړي. به په دې مجلس کې ځان نه بندول لکه دا اوسه تشریکيږي، د امانت لحاظ د وادي پابندي، د منظر حفاظت مسله خلکو له خیر ورکوله، شکل د قران او سنت برابر جوړول چې دا ولی الله معنام ده. د مسلمانانو مابین کې تفرق نه راوصل، بدنامه نه لګوله، د مصیبت په وخت کې صبر او د نعمت په وخت کې شکریا. اې دې سره د خلکو په ژوند کې اسلام محبت د گاونډي سره ښه سلوک، چې باشي دروغ نه وای، پاک دامنی کول، د عفت اهتمام، په معاملې کې نرمي، پریوتی انسانان راوچتول، بیکار لکار پیدا کول، امر بالمعروف او نهی عن المنکر. اې دې سره په دې خوا کې خپل شر د خلکو نه بندول. نن په دې ځای کې دا خبره ذکر شو چې په 300 خوینه کې یو خو اللغوا اې دې نه ځان ساتله. د څه خبره د خلینو نه ایستل چې هغه سړی په به اعتماد کېږي او د قشن به دې خبره ای به د لغو د لغت ما به کې علماء یو فرق ذکر کړی دی. کل کلام ليس من شانك ان تتكلم به، وی لغت عبارت ده د هر هغه کلام نه چې مناسب نه و چې هغه تا کړی وي، څنګه ساده شان ډیر اوچت دی. عمر ابن الخطاب دا خبره ذکر کوله چې کلمه علم زکه د علم د پاره به وقار او سکینه و علی، لیکن لغو به تلوي شي کل کلام
یا کلام بشیء لم ترده خبره کول په دې شی باندې شغه بالکل ستا په اراده کې نه و اسی د خلینو وته ولاړه اې دې متعلق قران کې ډېر آیتونه دي سوره بقره کې سوره مائده سوره مریم سوره مؤمنون سوره فرقان دقشان سوره قصص سوره تور سوره واقعه سوره غاشیه په حدیث کې راځي پروي د قیس ابن ابي عرصه دا فرمایي چې اتانا النبي صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ لراغه موږ په بازار کې وو تجارانو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چونکی مربی انسان دی تربیت کوننده امام دی معلم را لګره شوی دی نو وی ویل چې دغه بازار دې کې د انسان نه به پیدي خبري وږي دروغ دی وږي تاسو دغه خبرې د منځوي شي ختم کې په صدقه باندې چې غریب ته خپل راغی صدقه ورکا اې دې صدقه نتیجه بده چې کم کمې زیاتې ستانه شوی هغه ور باندې ختم دلته ویل ګوره یخالطها الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کې د پیدي خبرې وږي کیږي درود شری نه پکې ویل کیږي بل صحیح حدیث کې دا راځي چې الله رب العزت خبر نه کوي دا هغه انسان چې نمازګر منځنه ورسره بلکې اعلان د جنگ وسره کړی دی ما بیا اخر شي په قسم باندې چې په دې وخت لري په دې ورکو ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی اذا قلت لصاحبك انصت شکر د خپل ملګری لویل چپ د جمعې په ورځ باندې په دې حال چې امام خطبه ورکي فقط لغاو ته ټوټ ثواب تر منځوي وړو اڅوبه برکته دي چې تفسیر ابن قیم رحمه الله به په زاد المعاد کې ذکر کړی تفصیلا د جمعې آداب او دغه امتیازات او نور عبد الله ابن عباس په دا خبره کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه زکات الفطر فرض کې نبی سوی ویلي وکله چې د روزدار نه به تور مثال به پیدي خبري شي ویلي د جمعه خبري تی شي ویلي نو په دې مقام کې دا غیر لپاره صفایي ده او مسکینانو له ډوډۍ ورکړي او فمن اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله چا چې دا ورکړه د مانځنه مخ کې د صدقه فطر دا زکات دی قبول کړی شوی ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات او که چیرته د غینه د ورسره به ادا کړي د مانځنه نو دا نفس او خیرات د صدقه راځي وکړه ګوره تاسو د حدیث کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کفاره به نه ګرځولې ده د سنه د عقبې په دې خبرونه چې هغه د انسان په دې ژوند کې شي ویلي ته په دې وخت کې صدقه د پیتر دی ورکا تر څو پرې کمې چې ته در نشوي د غټول د رب العالمین ور باندې معاف یعنی دا سبب د دې دی چې جرم تا کړی دی نو د جرم درته کېدل د لپاره مولانا سي به صدقه ور کول پکار دی خیراتونه ور کول پکار دی سرسایه ور کول پکار دی عبد الله ابن ابي وفا فرمایي چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام با یکثر الذکر ذکر به بار بار کولو ذکر تقریبا قران کې په دویش منګانو باندې راځي ابن قیم د غسل پیدا ذکر کړی دی یو مسله په کې دا ذکر کړی چې دا څلور خبره په ذکر کې ضروری دي اول عقیده توحید افراد الله تعالی بالعبودیه توحید فعلیه قولی توحید ایجابیه سلبی توحید متصله منفصله دیم اتباع السنه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام تابعداري دریم اخلاص عمل پټ کولا او څلورم فهم بالمعنى او بیسو یقل اللغو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د سره کولینا مونږ به وګت کو خطبه به وړه کولا او دا په دې باندې نه خپه کېدو چې دا مسکینانو سره لاړ شي او د کندو سره لاړ شي فیقزره الحاجه د غیر لپاره به حاجت پوره کی فیقزیا قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې ولکم فی رسول الله اسوه حسنه اے خلکو تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روان شي پاګه کې تاسو لکه اقتدا ده د رسول الله په علم کې داغه په ژوند کې داغه په اخلاق کې داغه په تربيت کې داغه په اخلاق کې یو خبره دا و چې همیشه به ذکر د رب العالمین کولو لیکن هغه څلور شرطونو سره عقیده توحید اتباع د سنت فهم د معنا اخلاص او به پیدي خبره نه کولې نو د محمد رسول الله په اتباع کې څنګه خیر ده عبد الله بن عمرو بن العاص فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اقتصر یوم الجمعه چا چې جمعې پر ورځ باندې غسل وکي ومن صدق شان خوشبو ولګول د جامه باندې او کیسه پاکي جامې واغوستي به د خلکو پرې چټونو باندې روانه وختو او ولم يلغو عند الموعظه
به پیدا خبره ونه کړل د هغه موعظه په دې وخت کې كانت کفاره لما بینهما د دوړو جمع په دې مابین کې چې څومره ګناهونه تي شوی دي هغه ټول د پاره دا کفاره ده ومن لغا چې به پیدا خبره وکړه وتخطى رقاب الناس او د خلکو په چټول باندې راو وخت كانت له تحرن د در لپاره به نفسي صفایده دلیل به دې ګوره ومن لغا لغیب مقام کې ذکر کړي اسی جامع امیر پاک رضامر پاکړه را پاکړه خو اجر ګوره به دې کې نشته لري حدیث کې راځي پر وای د ابو هريره صلی الله علیه باندې دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي من توسع چې او د سوګه په احسن الوضو پورا او د سوګه احسن او د سمنه پورا او د سوګه چې بل تفسیر پاږي کې د سره اغله د معنا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نهاد د سنت لحاظ وکړو ثم اتل جمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي به جمعه منزل راغی فاستمع وقت کی خود وانست مشاغل پری خود غفر له ما بينه وبين الجمعه دله د جمعې دی پر ما بین چې څومره ګناهونه کړی دي هغه ټول ورته معاف کړي شي وجهت ثلاثه ايام او درې ورځې اضافه نور ثواب او به وی ومن مسل حسا کچا دا کورتکانی واړه ولا فقط لغا په دې وخت کې د لغوي کار وکي هغه ټول سوې برباد کړي الغرض د جمعې ورځې عبادت ډېر مهم عبادت ولیکن هغه به ثابت مع شرایط یو شرط پر شرایط کې دار شي انسان بدق شند به خبره وکي کینا که چیرته بل فرض او تقدیر دا وکړي نو ثواب ختم شي ثواب ختم به په کومه طریقه باندې جنت ته ور داخليږي د جنت د دخول لپاره خدای موږ چابي و عبد الله ابن عمر فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې جمعې منځله درې کسان رااله یو هغه سړی ورته راغی چې به پیدا خبره وکړي د خپل اسلام داوا بل هغه سړی ورته راغی چې دعاګانې وغوښتي نو الله رب العزت کې دې شه د لور کې دې شه ور نه کې دریم هغه سړی چې ورته حاضر شو چپ پات شو نه د مسلمانانو په ټول باندې فی واړولې نه چاله zarar ورکه په هي کفاره الى الجمعه التي تريها ودا کفاره د هغه جمعې لپاره چې کوم را روانه ده وزياده ثلاثه ايام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې ورځې اجازه الله ورکړي دلیل په دغه آیت د سورې انعام دی چې من جاء بالحسنه شاکر تکو کې پنه کې جاء ایو فعله هونه ور ساته به کوي به الله رب رسي فله 10 امثال هدي انسان الله چند مثالونه دي څومره وشته څومره عجیب کیفیت باندې جابر رضی الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان من احبكم الي پتاسو کې ډیر محبوب مالا او اقرب مالا مجلس یوم القیامه په ورځ قیامت چې هغه ما سره ناشتي هغه څوک دي چې پتاسو کې د اخلاق والي ښه اخلاق والا به انسان کړه جوړيږي یو خو اخلاق دته ویل کېږي چې ته په ځای کې موجودي خلک خوشاله شي لاړ شي خلک خپي دویم ښه اخلاق دته ویل کېږي او سړی در باندې ظلم کوي ته ورته عفو کوي یا حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي صحابه کرام رااله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله د اخلاق خبره کړې د اخلاق څه وکانه خلقه القرآن دا اخلاق قرآنو د قرآن سره برابر شون تیر او که اخلاق چې انسان بزن کې پیدا کړي علماء د غیر پر ابن قیم رحمه الله دی وغيرها دولس شرعي ذکر کړی دي اسباب اول بزن کې حیا پیدا کول انقباض النفس عن ارتكاب المكروه ځان د بد شي نه منع کول دویم تواضع عاجزی او دریم صدق ظاهر او باطن برابر ولا څلورم رافت د توري بځای کې تور د قلم بځای کې قلم پنځم مجاهده شپږم صبر وم د الله په بندگانو رحمت اتم د صحابه کرامو په روانېدل نهم د صحابه کرامو عظمت پر ځړ کې لرل لسم په خلکو بدګماني نه کوله ایو لسم د قشانه ځان به پیدا کارونه کې بندول نه او دولسمه د خپل ژبه کنټرول او د قشان د حسد نزان ساتلو دا څو کارونه صدق دی رافت دی حیا ده تواضع ده صبر دی الله په بندگانو رحمت دی د صحابه وقار دی د غیب سره روانې دلی حسد نه کول دی د ژبه کنټرول دی په خلکو بدګماني نه کول دی په پیدا کارونه کې ځان نه بندول وان ابغضکم الیا او ډیر مبغوث تاسو مالا او ډیر لری تاسو زمانه په مجلس کې په ورځ قیامت وی ویل اګه انسانان دي چې هغه په دې وخت کې خبرې کوي او د قشه متکبرین دي د انسانان بس معنی لری څنګه دا لغوه به پیدا خبرې کوي دی ویل شي لغوه معنی نه عبد الله ابن عباس فرمایي د آیت په تشریح کې والشعراء دا شعراء چې يتبعهم دی غیب سروانیږي الغاوون غاوون څه معنی په کل لغو يخوضون چې کوم ځای کې به پیدا خبرې د بګټول نه مخکې جنډه اخستي دغه انسانان په دې کې مراد عبد الله ابن عباس هم دا ویلي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات راغی
وی په دې کې ډېر خلک ناس عمر بن خطاب دی ونه ویل چې حلم اكتب لكم کتابا کتاب ما لرو شي طریقم چې زمانه ورسره به تاسو ګمراهان شي تاکید لپاره دا وکړي صحابه د هدایت والا و د هدایت یو سبب مونږ دی دعا دا قران دی کعبه دا حج دی انابت دی رسول الله اتباع دا ایمان دی د الله د نعمت شکر دی د الله رحمت دی د مؤمن د قتل نزان ساتلی او دا ټول صحابه کرام کې الحمدلله موجود و نو عمر فرمایي چې پیغمبر باندې درد راغلی قران تاسو ما بین کې موجود دی اسمه د لپاره کافری خلکو جنجالو کې په دې وخت کې چاوي راوړي چاوي نه راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت دا مسله زیاته شو فلما اکثر اللغه والاختلاف عند النبي قال قوموا عني او چې زمانہ نبی عبد الله ابن عباس ویلي وی بد حاله لوی سخت درد ورزاغه واچ د قشان رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین د کتابت کې دا مسله واقع شو الغرض په پیدي خبره ا دین ځان ساتل دا د شو سبب د چې انسان باندې جنت ور داخليږي یو سره د ګډ وړي خبره کې بیځه خبره کې په پیدي خبره کې نقصانونه سره یو خدا چې خلک دې انسان سره به کینه لړي او بغض ویم د انسانان رب العالمین نه لري دي دریم د انسانان د خلکو نن به لري څلورم د انسانان د هلاکت په ځای کې غورځيږي پنځم د انسانانو د عقل نشتا شپږم د انسانانو د فهم کمی ووم د انسانانو اخلاق کني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام درې شو شپته خوینه لري الله عز وجل شکل یو بندر اراده جنت داخله دوه کې په دې خوینه کې ورته باز خوینه برخه کې یو خو موږ په دې کې ذکر کې الله خو د بفیدی کارون نزان ساتله وهم عن اللغو مورثون قران کې رب العالمین فرمایي جنتیان د پاره یو څو صفاتونه ذکر کړي دي په سورې مؤمنین په آیتونو کې یو په کې دا چې د بفیدی کار نه مخاړي کچیر د بفیدی کارونه چې مخواړو چې جنت ته او کبدي کارونه کې ځان بد کې به ګوره جنت محرمي کې په بل تر باندې ورځي الله رب العزت موږ تاسو ټول پیدامن کارونه کې بن کې رب العالمین موږ تاسو د بفیدی کارونه وساتي او الله عز وجل دې موږ تاسو د قران او سنت صحیح بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه